سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. یو کس طالبانو ته د وسلو د لیږد په تور په پکتیکا کې ونیول شو. څارګرې ملي ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه کس چې عصمت الله نومیږي د یو طالب قمندان په لارښوونه 108 تومانچې 2 کلاشینکوفونه او 4 درازنوفونه چې د ډیوران فرضي کرښې هاخوا په یو بارونکي موټر کې ځای پر ځای او غوښتل هغه غزني ته ولېږدوي، خو مخې ته تر رسېدو مخکې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ په سپیدار سیمه کې نیول شوی دی. نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. دیارلس طالبان چې 4 قمندانان وو په کندوز کې په یوې نښته کې ووژل شول او 14 نور یې ټپیان دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښته تېره شپه د قلعهزال ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د سرچینې په وینا په دې نښته کې 3 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور یې ټپیان دي. د خوراک نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو همکاریو د دوام او ډیرولو خبر ورکړ. د دغه پروګرام اجرایي مرستیالې میرمن ویلري ګوایډي تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې دمګړی هم د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره د دوی د غنمو مرستې دوام لري. په دې کتنه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د هیواد له وچکالۍ ځپلو او بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراک نړیوال پروګرام له لوري له ترسره شویو مرستو مننه وکړه او د دغو مرستو پر دوام او زیاتوالي هم ټینګار وکړ. په نورستان کې په سلګونه کسانو تېره ورځ د خپلو سیمه ییزو ستونزو له امله لاریون وکړ. دوی له حکومته وغوښتل چې د کونړ نورستان سړک دې کریډ کړي، ځکه ډیری وخت ناروغان یې کونړ او ننګرهار ته په لاره د همدې خرابې لارې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی زیاتوي چې په تېرو 18 کلونو کې په نورو ولایتونو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو نورستان ته هیڅ چا پام نه دی کړی او ان په خپله پرون ښار کې 1 متر کریډ سړک نشته. او د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون تېره ورځ په هلمند کې جوړ شو. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي له دغه نندارتونه یې موخه د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو معرفي، د کروندګرو او کاروباریانو ترمنځ نږدېوالی او د کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. له دې سره سم کروندګر د کرنیزو توکو لپاره د سړو خونو او بازار نشتون خپلې اساسي ستونزې په ګوته کوي، هغه څه چې د هلمند سیمه ییز مسؤلین د حل کولو ژمنه کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.